Hai, ګرانو دوستانو سلامونه څنګه جوړ یې په هر یې زه ګوټې یم اوس په بیجینګ کې یم نن ورځ د چین د اورنۍ پای رخصتي ده او ډېره خوشحاله یم چې زه هم رخصت یم نو زه اوس د بیجینګ په څنډه سیمه کې د ینچین حوزې د ګویاجو په نوم د لرغونو خلکو د ډبريزو سمڅې یوې کنډوالې ته سفر کوم تاسې ګورئ اوس زما پر مخ زما پر وړاندې او تاسې کتلای شئ چې ځینې سمڅې ډبريزو سمڅې لیدل کېږي او زه له دغه غرنۍ لارې څخه همدلته راغلی یم او اوس زما په چاپېر کې لوړ غرونه شته او زه ښایي اوس په یوه دره کې ولاړه یم اوس زه به داسې سمڅې ته ورشم او تاسې راسره اوسئ او حالت یې به په نننۍ ژوندۍ خپرونه کې به وګورئ او ښایي تاسې پوهېږئ چې په 2022 کال کې به د اولمپیک ژمنۍ لوبو په بیجینګ کې ترسره شي په هماغه وخت کې یعنې کابو یو کال وروسته او تاسې به هم ینچین سیمې ته که تاسې وړئ دغه لوبې ته وګورئ او ښایي د بیجینګ ینچین حوزه ته به ولاړ شي او کله چې تاسې ینچین سیمې ته سفر کړئ په ژمي کې کوم منظرې به وګورئ له کوم طبیعت څخه به خوند واخلي نو تاسې په نننۍ ژوندۍ خپرونه کې به راسره اوسئ او موږ سره یو ځای به وګورئ کتلای شئ په ښکاره توګه ځکه چې په سمڅه کې دیوال نشته موږ یوازې د لمر د طبیعي رڼا له لارې په دننه خو جګوالی دومره لوړ نه دی تاسې کتلای شئ اوس د دغه سمڅې د ساتلو لپاره دغه شان اوسپنیز چوکاټ شته همدلته او د پخوانیو خلکو لخوا جوړ شوی او زر کاله مخکې جوړ شوی تاسې ګورئ اوس زه هم په دغه سمڅه کې خو لوړ نه ده او زه ولاړه نشم کولی خو بهر ته ولاړ بعد لکه موږ نننۍ ژوندۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي هیله ده چې تاسې ښه ورځ ولرئ او زموږ له نننۍ ژوندۍ خپرونې څخه خوند واخلئ ډېره مننه خدای پامان 再见了